بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. اول خو لټولو قدرمنو استادانو پوهانو د کمیسون له محترمو غړو څخه مننه کوم چې خپل قیمتي وختم د دفاعي ته ځانګړی کړی کورم ودان. لکه څنګه چې واضحه شوه زما د پروژې عنوان ده په پښتو کې د مسجع نثر د پیدایښت او پایښت څېړنه ده. تقریضون کوونکو محترمو استادانو یو څه رڼا واچوله چون د افغانستان د علومو اکاډمي په ستراتیژیک پلان کې دا موضوع ځای شوې وه. په همغه وخت کې دغه موضوع ما ته راوسپارل سوه چې له نیکه مرغه دا د دفاع تر درشله راورسېده. زمونږ نثر له بېلابېلو پړاوونو نه تېر سوی. یو پړاو پکې مسجع نګاري ده او دا هغه پړاو و یا دی چې متاسفانه ډیر کار ورباندې نه ده سوی. نو د همدې تشې د ډکولو لپاره دا پروژه ما ولیکله او بشپړه سوه. په ټوله کې په دې پروژه کې له تشریحي او تحلیلي میتود او ورسره تاریخي میتود نه استفاده سوې ده. 6 څپرکي لري. په لومړی څپرکی معمولا د پروژې هغه شالید ته ځانګړی کیږي. په دې موضوع باندې کله چې موږ د پښتو آثار لولو او بیا هغه آثار چې هغه نثر ته ځانګړي سوي دي په همدغو آثارو کې د مسجع نګاري یا مسجع لیکنې ته یو څه پام سوی. ځینو ډیر کم کړی ده، څو کرښې څو پاڼې او ځینو پوهانو بیا یو څه تفصیل باندې ورباندې خبره کړې ده. زما د پروژې تقریبا 14 آثار دلته تاسې پروجکټور کې وینئ 14 آثار په همدې شالید کې معرفي سوي دي او هر یو آثار له هغه ښېګڼو سره هغه کمزورې خواوې هم ښودل سوي او دا جوته سوې ده چې په دغه اثر کې دغه برخه لا تکمیل نه ده. زما پروژه د دې ټولو آثارو ته په کتنې سره خواله بیدای چې متاسفانه په مسجع نګاري یا د مسجع لیکنې په باره کې تیوریک بحث نشته ده او په دې پروژه کې پوره تفصیل سره د عربي ژبې، د دري ژبې او د نورو ژبو آثارو ته په پام سره ما کوشش کړی چې د مسجع په هغه تیوري اړخ باندې خبره وکم او ورسره هغه آثار چې په پښتو ژبه په مسجع بڼه لیکل سوي دي هغه معرفي کم او ورسره هغه نیمګړتیاوې چې د موږ په آثارو کې شته هغه را برسېره کم او په ګوتې کم ویښیم. فرض مثال یو اثر ده خلاصة الاسلام. زموږ په ټولو آثارو کې خلاصة الاسلام داسې یو اثر بلل سوی چې دا د حسین په نامه د یو پښتون لیکوال ده. په دې پروژه کې ثابته سوه چې خلاصة الاسلام ځانګړی اثر نه ده، دا د یو بل اثر چې نافی المسلمین د دغه یوه برخه ده. همدغسې مسایلو ته په دې پروژه کې کتنه سوې ده او دا ټول مسایل ما تر خپله وسه پورې واضح کړي دي. د پروژې دویمه برخه یا دوم څپرکی د نثر پیژندنې ته ځانګړی سوی. نثر لغتا ټولو ته موږ تاسو ته چون د ادبیاتو په حوزه کې کار کوو هماغه لغتا د تیتو پرک او د شندلو معنا ده. ولې دا چې نثر یو عربي کلمه ده ما په نور آثارو کې هم پلټنه وکړه. جوته سوه چې نثر غیر له همدغې لغوي معنا څخه نورې معناګانې هم لري. یو لغو څخه د دې پوزې سونډ کول دا په احادیثو کې ثابته شوې ده چې د نثر څخه استنصار
یا په حدیثو کې راغلی چې استنصار همدغه د پوزې سونډ کول دي چې دغه د نثر نه اخیستل شوې کلمه ده. پر ځمکه د تخمونو شیندل نثر کلمه د نثر کلمې مشتقات په قرآن کریم کې راغلي دي. الله تعالی وایي فجعلناه هباء منثورا وإذا الكواكب انتثرت حسبتهم لؤلؤا منثورا. دا درې کلمې پیدا سولې او دا هماغه د تیتو پرکو د شیندلو معنا ښندي. نثر تعریف ته که راسو، نثر د زمونږ په آثارو کې بیلابیل تعریفونه سوي دي، حتی اختلاف ته تللی دي. کوم شی چې ماته ښه ښکاره سوی او زه پرې قانع سوی یم هغه دا ده چې نثر د ژبې هغه غیر نظمي برخه ده چې له عادي خبرو څخه لوړه وي، فصاحت و بلاغت پکې وي، دا نثر ده. یا هغه لیکلې وینا ده چې د وزن له قیده خلاصوي. خو که کله هم موږ د هنري نثر خبره کوو، هلته بیا د هنریت خبره ورسره لازمه ده. په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب سیدي په دې باندې خبره کړې ده، مقاله یې لیکلې ده خورې ودان. که چیرته د نثر په تعریف کې موږ د وزن له قید چې وزن باید وزن نه لري، خو د هنري نثر په اړه که خبره کوو نو هلته بیا د هنریت خبره ورسره لازمه ده. اما د بې هنره نثر لپاره چې ډېر ځله د نورو علومو لپاره کارول کېږي، هلته بیا د هنر قید نه ده، شرط نه ده. نثر بیلابیل ډولونه لري، په بیلابیل آثارو کې مختلف انواع ښودل سوي. کوم شي باندې چې زه قانع سوی یم، یو دا ده چې په عام ډول د لیکنې د طرز له مخې په دریو برخو ویشل سوی ده: ساده و مرسل ده، فني ده او ولسي نثرونه دي. معنا له مخې هم ګڼ ډولونه لري، هغه حماسي، غنایي، تاریخي، دینی، عرفاني او همداسې نور. موږ مشخصا که د پښتو نثرونو ته خبره کوو، د پښتو نثرونو ډولونه ښیو، درې ډولو باندې ویشل سوي. زموږ پخواني لرغوني متون په درې برخو ویشل سوي دي: متکلف نثرونه دي، مسجع نثرونه دي او روان نثرونه دي. که اوس څوک پوښتنه کوي زموږ اوسني نثرونه په کومو برخو ویشل کیږي، جواب به دا وي چې زموږ اوسني نثرونه په دریو برخو ویشل سوي دي: ساده عادي نثرونه دي، هنري یا ادبي نثرونه دي او درېمې علمي نثرونه دي. د پښتو نثر پرمختیایي بهیر ته راسو، پښتو نثر موږ ته معلوم لیکلی سند د اومې پیړۍ د تذکرة الاولیاء څخه راپاتې ده. له اومې نه تر 10مې پیړۍ پورې زموږ د پښتو نثر دا طبیعي جوړښت لري، روانوالی لري. له 10مې نه وروسته 11مه، 12مه، حتی تر 14مې پیړۍ پورې زموږ نثر د مسجع نثر ښکار سوی ده، مسجعات پکې پیدا سوي. زموږ نثر مسجع خواته مخه کړې ده. ولې؟ په 11مه پیړۍ کې د خوشحال خان له برکته او د کورنۍ له برکته همدغه نثر نګارۍ تر څنګ باندې زموږ نثرونه روانوالي خواته هم روان سوي دي. ښه، راځم دریم څپرکي ته. په دریم څپرکی خپله د مسجع نثر پیژندنې ته ځانګړی سوی. سجع څه شي ته وایي؟ سجع په لغتا هماغه چې د موږ په کتابونو کې راغلی ده د قمري یا د کفتر اواز ته ویل کېږي. ولې؟ په دې څېړنه کې د عربي قاموسونو ته په کتنې سره نور معناګانې هم پیدا سوي دي. استقامت ته وایي، برابروالي ته وایي، او آن وایي د اوښ هغه یو ډول آواز ته هم وایي. عربان وایي سجعت الناقتو، یعنی اوښ یو ډول د مینې آواز وکړه. نو دا هغه څه دي چې د موږ په اثارو کې دغه معناګانې نه وي او په دې پروژه کې دا واضح سوي دي. سجع د ځانګړو خبرو کولو یا ډول ده، یا یو ډول موسیقیت پیدا کولو په معنا ده. همدې سبب باندې همغه د قمري آواز ته هم سجع ویل کېږي. سجع اصطلاحاً څه شي ته وایي؟ که دا موږ چې دا دومره دا 6 کاله ورباندې خبره کړې ده یا تاسو دلته راټول سوي یئ، د مسجع نثر په اړه هم بیلابیلو پوهانو نظریات وړاندې کړي. په څه شي چې زه قانع سوی یم هغه دا ده چې سجع په اصطلاح کې
د دوو یا څو فقرو د وروستیو لفظونو همغږي یا هماهنګي ته ویل کیږي. په بله وینا هغه هماهنګه برخه چې د کلمو او جملو په پای کې تکراریږي او یو ډول آهنګي نڅپه جوړوي، همدغه سجه ده. په پام کې باید ولرو سجه په نثر کې معمول ده، په نثر کې تکراریږي، او کوم نثر یا کوم متن کې چې سجه کاریدلی وي هغه ته موږ په ادبیاتو کې مسجع نثر وایو. ښه، مسجع نثر هدف څه شی ده؟ ولې مسجع نګاري بیلا بیل اهداف لري؟ یو خدا د ترنم پیدا کولو لپاره سجع نګاري ته مخه شوې ده. پر مخاطب یا ویناوال لوستونکي باندې د ښه اغیز کولو، تاثیر کولو لپاره مسجع نګاري ویل شوې ده. بله دا ده چې د اسانه او د حفظ کولو لپاره هم یو متن چې سړی زر حفظوي همدغه مسجع دي چې دا ښه زده کیږي. ښه، اخري خبره په اهدافو کې کوو. په خپله دغه د ادبي کلام موخه دا د ښکلا پنځول دي. ادبیات خپله دا ده چې موږ ته ژبه خوږه کړي، موږ ته هغه ذوق هم خړوب کړي. نو د دغه ښکلا پیدا کولو کې چې موږ په ادبیاتو کې وایو چې ښکلا پیدا کوي، دا بېلابېل تخنیکونه غواړي، وسایل لري. یو په همغه وسایلو کې چې د موږ متن ښکلی کوي همدغه سجه ده. ښه، مثال درته وایم، مرګ به ورشي و سړي ته ناګهان، نشته په دنیا کې تل تر تله د سړي مقام، هلته یو جي کې ناګهان راغلی، بل جي کې مقام راغلی. دا هغه نظم نه تفاوت هم دا ده چې کلمې بېلابېلې ولې آهنګوالې دي. د سجې مخالفت هم شوی او ملاتړ هم شوی. په دې ناستو کسانو کې هم کېدای شي څوک مخالف وي. تقریبا له څو پیړیو راهیسې د سجې مخالفین شته. هغوی په دې استدلال کوي چې سجه یو ډول تکلف ده، هلته ډیر پام الفاظو ته کیږي، کله کله معنا ته شا کیږي، معنا د الفاظو قرباني کیږي. نو په همدې اساس هغه وینا یا کلام له هغه بلاغیتوب نه، هغه فصاحت نه وځي. نو په کار نه ده چې سجه وکاروو. خو ډیرو پوهانو او اکثریت پوهانو د سجې ملاتړ کړی ده. هغوی وایي چې سجه خپل حدود لري، شرایط لري. که په همدغه حدود و شرایطو برابره وه، سجه په کلام کې، په متن کې ښکلا پیدا کوي او دا کلام ورسره بلیغ کیږي. دوی وایي څنګه چې دا شعر په قافیو باندې ښایسته کیږي، نثر هم همدغسې په سجه باندې ښایسته کیږي. ښه، د دې نه تېرېږو. سجه بېلابېل ډولونه لري. کوم څه چې ماته ښکاره شوي دي، خاصتا په عربي برخه کې د سجې ډېر زیات انواع ښودل شوي دي. زیلند 3 برخو باندې ما ویشله ده یا ویشل شوې ده. متوازي ده لکه پوست او دوست، متوازنه ده لکه زوړ او زور، مترفه ده لکه پسول او خول. زه ځینې شیان لږ تېرېږم، زه بیا غږ را باندې ونسي، بښنه کوي که بیا به سوال او جواب کې خبره کوم. ښه، سجه د اوږدوالي او لنډوالي له مخې هم ویشل شوې ده. ځینې سجې لنډې دي، متوسطې دي او اوږدې دي. یو بحث په سجه کې د قرینو بحث ده. کېدای شي تاسو ووایئ چې قرینه یعنې څه معنا؟ قرینه په لنډ او په هغه سره که ووایم، قرینه همغه جمله ده چې سجه پکې کارول شوې ده. لکه شعر کې که موږ نیم بیتي لرو، شعر کې موږ مصرع لرو، په مسجع نګاري کې موږ همدغه جملې ته قرینه وایو. د قرینو له مخې هم سجه ویشل شوي دي. ځینې قرینې څه دي هغه مساوي دي، یو څه مساوي دي. ځینې داسې دي چې په لومړی کې قرینې اوږدې دي، وروستۍ لنډې دي، او ځینې بالعکس. ښه، مسجع نثر ځانګړتیاوې څه دي؟ کوم شی، کوم ښه هغه پوینټونه کوم دي چې په هغه باندې مسجع نثر ته موږ ویلی شو دا مسجع نثر ده، او یا په کوم باندې ښه مسجع نثر موږ لیکلی شو. یو خو دا ده چې معمول په لکه ټول ادبیاتو کې هغه دا ده چې کارول شوې کلمې پکې دا باید اشنا وي، د پوهېدو وړ وي. او کله چې
غوږ ته رسیږي په غوږ باندې ښې ولګېږي. دوم دا ده چې الفاظ باید د معنا په خدمت کې وي، نه دا چې معنا د الفاظو په خدمت کې. دا هغه مهم پوینټ ده پکې. د سجې هره برخه باید له بلې برخې څخه مختلفې وي تر څو تکرار پکې رانسي، او تکرار په خپله شنې ده. په مسجع الفاظو کې داسې کلمې انتخاب سي چې هلته یو ډول موسیقیات، یو ډول آهنګ پیدا سي، خو دا د دې معنا نسی چې هلته تصنع ته مخه سي. طبیعي حالت به وي، تکلف او تصنع به پکې نه وي. او آخري خبره دا ده چې د مسجع جملو قرینې باید ډېرې اوږدې نه وي، او که کله لنډې دا به ښه مسجع نګاري وي. د دې بحث بل هغه دا ده چې موږ د مسجع نثر د سجې د نثر له نورو انواعو سره پرتلنه کړې ده، له مرسل نثر سره، له فني نثر سره. له هغه نه تېرېږم، که بیا چا سره پوښتنه وه هغه باندې به خبره کوو. ښه، مسجع نثر په عربي ژبه کې څه حالت کې وو، په دري ژبه کې په څه حالت کې وو. لاندې وایم، عربي ژبه کې د اسلام له ظهور نه مخکې د جاهلیت په دوره کې مسجع نګاري وه، خو هلته بیا زیاترو کاهنانو، د بامبړانو سجع نګاري کوله. هغوی د خپل خاص مقصد لپاره څه په مقابل طرف تر خپل اغېز لاندې راولي، خپل هغه اندر هغه دم هغه باندې مقابل طرف اغیزمن کی. نو هلته وه اسلام دین څه کله ظهور وکړ، په همدې وخت کې چون دغه سبک همدغو خلکو کارو، یو څه ډډه وسوله. سجع نګاري نه یو څه خلکو ډېر نه کاروله، چون یو څه حالت و چې دین نوی راغلی ده او هلته د خلکو کاروله ده. خو وروسته د خلفای راشدینو په وخت کې سجع نګاري په مکاتبو او په رسالو کې موجوده وه. په دویم او درېمه پیړۍ کې سجع د عرب لیکوالو د پام وړ وګرځېده، د هغوی د اثارو په حفظولو او د نقلولو او روایتولو کې ترنه کار اخیسته. په څلورم او پنځمه پیړۍ کې په عربي ادبیاتو کې په عربانو کې سجع ډېره وکارو، هغه اوج نقطه یې وله. او په شپږمه پیړۍ کې بیا کرا لږ بیا مخالفت ورسره وسوی. تر اوسه پورې سجع په عربي عربانو کې شته، حتی خطیبان، ویناوال دوی زیاتره سجع کاروي. راسو که دری ژبې ته راسو، په دری ژبه کې چې ما کوم څېړنه وکړه، د پنځمې پیړۍ له لومړۍ نیمایي نه مخکې موږ مسجع نثر باندې اثر نه لرو. ولې؟ ټوټې سته، قطعات سته ده وړې وړې. خواجه عبدالله انصاري لومړنی کس و چې په مسجع نثر باندې لیکل شروع کړل، آثار یې ولیکل. ورپسې بیا سعدي دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده او د سجع نګاري ډېره مخته وړې ده. راځم د څلورم فصل ته. په څلورم فصل کې په پښتو کې د مسجع نثر د تاریخي بهیر څېړنه ده. مخکې مې د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء خبره وکړه، هغه طبیعي جوړښت درلوده. خو که کله موږ تاسې هغه مطالعه کوو، کله کله پکې یو څه کلمې داسې د وزن پیدا کولو لپاره شته ده، خو هغه ته مثلا هغه د وزن، لکه هغه وایي چې بختیار په پښتو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړ کې لري نه او شي نه، دغسې یو څه کلمې شته. خو په پښتو کې د مسجع نثر بنسټ د خیر البیان په لیکلو سره بایزید روښان ایښی ده. تر هغه وروسته د ده مخالف اخوند درویزه او د اخوند درویزه پیروانو مسجع لیکنې ته ډېر پام اړولی ده. د دې سبک د عامېدو یو ښکاره دلیل همدا ده چې مسجع او آهنګواله کلمې او جملې دا د وازونو او دینی تبلیغ لپاره ډېر اغېزناکه وسیله وه، او په همغه وخت کې په همدې خاطر باندې هلته دې مسایلو ته پاملرنه سوې. په 11مه پیړۍ کې پښتو ادب کې سجع اوج حالت کې ده. راځم پښتو ادب کې د مسجع نثر د بنسټګرو لنډه پیژندنه ده. مخکې یادونه وسوه، بنسټګر مؤسس خیر بایزید روښان ده.
بایزید روښان موږ ته ټول معلومه ده چې څوک وو څنګه وو په صرف 925 یا 26 کې زیږېدلی او 915 کې وفات شوی. په پښتو، فارسي، عربي او هندي ژبو یې ګڼ شمېر اثار لیکلي. دوهم کس ډېر یادونې وړ د هغه د مخالف اخوند درویزه ده، 940 کې پیدا شوی او 1028 کې وفات شوی ده. دا هم آثار لري، په وروسته به واضح شي. د دې څلورم څپرکي یو بل بحث هغه له عربي او دري ژبو سره د پښتو مسجع نثرونو پرتلنه ده. زه صرف یو دو درې مثاله وایم، له هغه نه بیا وروسته هغه پرتلنې ته راځو. دوست صاحب صرف یو هغه کوو، هغه مثالونه راځي. زه صرف یو دو درې مثاله وایم تر نه تېرېږم. روښان وایي او بایزیده وښه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازیږي د فایدې دپاره آدمیان. ته دانای له هره څیزه ما نزده بیرون حرفونه د قرآن او سبحان. او بایزیده د حرفونو ښکل په تا دي، د حرفونو څرګندول د نومونو ښوول په ما دي، وښه زما په فرمان. همدغسې راځم د دري ژبې یو مثال وایم. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردن و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. یا د خواجه عبدالله انصاري دغه ټوټه ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده عطای خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی. همدغسې عربي ژبه کې یو مثال وایم. الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة. همدغسې څه ما ترلاسه کړل هغه پرتلنه کې دا ثابته شوه چې عربي او پښتو ژبه کې د سجې کلمه په آخر د جملې کې راځي، خو دري ژبه کې ښه والی دا ده چې هم په منځ کې راتلی شي او هم په پیل کې راتلی شي. مثالونه شته، هغه په پروژه کې واضح شوي دي. په پښتو مسجع نثرونو کې زیاتره له مشخصو وروستاړو څخه استفاده شوې ده چې مسجع ورباندې جوړه شوې چې هغه زیاتره هغه الف نون ده، الف میم ده او واو نون هې ده. په دري او عربي کې بیا دغسې مشخص توري نشته، له بېلابېلو کلمونه پکې استفاده شوې ده. په پښتو کې زمونږ قرینې زیاتره اوږدې دي، خو دري کې لنډې او متوسطې دي. عربي کې بیا تر ټولو لنډې دي او ښه مسجعات همغه دي چې لنډ دي، او دا د عربي ژبې هغه ځانګړنه ده. راځم د پنځم څپرکي ته. په پنځم څپرکی په پښتو ادب کې په مسجع نثر د لیکل شوو اثارو تحلیلي څېړنه ده. مخکې ما یادونه وکړه روښاني غورځنګ کې مؤسس د دې مسجع نګاري همدا بایزید روښان ده. ولې د بایزید روښان پیروانو دې سبک ته دا سبک نه ده تعقیب کړی. ما څه مطالعه وکړه چې د سبک ولې نه ده تعقیب شوی. آخر د پوهانو په باور دوی روښانیانو د خپل د خیرالبیان یو الهامي کتاب بوله چې دا یو الهامي کتاب ده او د خیرالبیان د سبک اصالت د خوندي ساتلو په منظور باندې دوی د سبک ته ډیره هغه نه ده کړې، اما په خپل حال چې خیرالبیان دوی ته یو مقدس کتاب او هغه باندې اکتفا کړې. خو اخوند درویزه او د ده پیروانو بیا دغه سبک ډیر پاللی ده. په خپل اخوند درویزه مخزن الاسلام په همدې سبک لیکلی، ایمان نامه یې لیکلې، شمایل نامه یې لیکلې. د زمنو دا کار کړی. ملا اصغر د ده ورور د مسجعات لري، د اخوند کریم دا د زوی د مسجع نثرونه لري، د دلمسیان عبدالسلیم او عبدالسلام او حلیم دا مسجعات لیکلي دي. حلیم بیا حتی نورنامه پې لیکلې ده. د دو بیا پیروان دي. زه صرف نومونه اخلم او که کوم یو اثر نوم هغه درته اخلم. میرخان و عمرخان شلمانی ده، د بابوجان لغمانی دینی و مذهبي مجموعه ده. د بابوجان په اړه تحقیقات سوي دي، خاصتا استاد رشاد په دې برخه کې تحقیق کړی ده، حتی ویلي دي چې دا نظم ده. خو وروستی فیصله دا ده چې بابوجان لغمانی کوم اثر څه ده، د هغه زیاتره متن څه ده، نظم ده، خو د مسجعات یوه برخه هم پکې شته ده.
فواید الشریعه ده د اخون قاسم پاپین خیل ده، د ملا چالاک رساله ده د الله دیدار په جنت کې، د ملامت زمن سلوک الغزات ده، نافی المسلمین د میر حسین هروی ده. اخون احمد هغه څوک چې د بایزید د اخون درویزه پیرو 9 رسالې ما پیدا کړلې چې د په مسجانګاری باندې لیکلې دي. شفاعتنامه د شیخ محمد سعید، د اخون موسی بټی کوټی د تولدنامه ده او حقوق الاستاد رساله ده، د اخون میاداد نورنامه ده، د جوهر وفاتنامه ده، د یار محمد معراجنامه ده، د ملا سلیمان، ملا عبدالرحمن حبیب، ملا علی خان، د طاووس عبدالله، ملا هارون، ملا دوست محمد. دغه څوک دي چې دوی مسجع ټوټې لري یا بیانونه لري، ما له مختلفو قلمي نسخونه خاصتا دا ټوټې پیدا کړي دي او دلته مې ځای په ځای کړي دي. ښه، یو بل بحث د خیر البیان او مخزن الاسلام د مسجع نثرونو پرتلنه شوې ده په دې څېړنه کې. لنډې وایم چې پیروخان د خپل کلام د ترنموال لپاره له محدودو سجو استفاده کړي. مثلا زیاتره هغه الف و نون او الف میم په کلمو کې اضافه کړي ده، همدغسې کلمې انتخاب کړي، خو درویزه بیا دا د سج لپاره له بېلابېلو کلمو یا وروستاړو څخه استفاده کړې ده. د خیر البیان په نثر کې زیاتره جملې اوږدې دي، خو د اخوند درویزه بیا یو څه لنډې دي. د مخزن عبارتونه موزون دي، خو د خیر البیان بیا موزون نه دي. خیر البیان په خپل یو تصنیف ده، دا د خپل د لیکوال د ذهن زیږنده ده، خو مخزن الاسلام بیا هغه اکثره یو څه تالیف ده او اکثره ترجمې دي. زه راځم د درویزه د پیروانو د ځینو نورو مسجع نثر لیکونکو د اثارو ژبني اړخ ته صرف یو څو خبرې پکې کوم. دوی د ترنم لپاره د نه وروستاړی کاروي، وصلیه واو کاروي، د کوي په جای کار راولي، او زیاتره عربي کلمې پکې خاصتا مذهبي او تصوفي الفاظ پکې ډیر کاروي. د جملو په جوړښت کې هم د عربي او فارسي اثرات پکې لیدل کیږي. زیاتره جملې عام فهمه دي، خو ځینې کړکېچن هم دي، پیچلتیا لري. راځم شپږم څپرکي ته، او هغه په وروستیو 2 پیړیو او معاصره ادبي دوره کې د مسجع نثر لیکنې بهیر ده. 12مه او 14مه پیړۍ هم موږ مسجعاتو څخه مالامال لرو، خاصتا 12مه پیړۍ کې. زه یو څو نومونه اخلم. جان محمد 12مه پیړۍ لیکوال ده، د نورنامه لري. محمد خان زمان د جامع الانوار او موسی قصې لري. مولا نور محمد غلجی نافی المسلمین لیکلی. عبدالغانی کاسی، محمد منیر د صراط المستقیم یو اثر لیکلی ده، یو برخه سجه ده. شاه محمد ترکان ده، د 2 رسالې د ترکانانو د کسب په اړه لیکلي. عثمان همدغسې مسجع نثر اوږده ټوټه لري. میا عمر څمکني شمایل نبوي لیکلی. اکبر شاه گنج الثواب لیکلی. شانور درر البحر لیکلی. حاجی ابراهیم سواتی زقوم قصه او د سیف الملوک او بدر جمال قصه لیکلی. شمس الدین غلجی بیا هغه څوک چې په همدغه وخت کې ډیر اثار په همدغه سبک باندې لیکلي دي. سراج الموتا ده، خلاصه المریدین ده، تحفه العابدین، هدایت العامه او همدغه سید الفقیر په سیرت کې کتاب لیکلی. یوه برخه همدغه مسجع ده. صفی الله خټک مخزن الاسرار لیکلی. او مولا لال بیگ خراسانی یو طبي رساله په همدغه مسجع نثر لیکلی ده. راځم 14مه پیړۍ کې د مسجع نثر لیکنې د بهیر د رکود او عواملو باندې خبر شوې ده. نور په دې هغه کې نو هغه روحانیان موجود په دې پیړۍ کې، نو هغه د درویزه ډیر پلویان، نور کرا لیکوالو مسجع‌نګاري ته ډیره مخه نه ده کړې ده، او کرا غوښتي چې خپل لیکنې په روانو جملو باندې ولیکي. کراسم د معاصره دوره کې په دا اوس موږ تاسو دغه د 16 را په دې خوا مسجع‌نګاري شته کنه، موږ په سجع باندې
داسې یو بشپړ اثر نه لرو چې دغه د په سجه لیکل سوی وي لکه په نورو پیړۍ کې څه لیکل سوي. ولې ځینو استادانو زموږ په سجه باندې خپله طبع ازمایي کړې ده، خپلو ځینو نثرونو کې مسجعات کارولي دي. استاد خادم ده، استاد رښتین ده، استاد رفیع ده، حتی انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار تاسې قرآن په لوشي سره واړوئ ځینې آیتونه د په مسجع نثر باندې ژباړلي دي. همداسې عصمت قانع په همدغه سجع باندې خپل دغه کلام زیاتره وخت ښایسته کوي. او یو بل څوک د سلیم شاه. زه د فقط د خادم صاحب یو مثال وایم چې د اوس وخت کې څه حالات کې د سجدې وایي څه وطن د ملت کور هر فرد د بل رور راټول په کلتور دی علم یې نور دی حکومت د ملت منظم زور دی کار و هر چاته ضرور دی. دا د خادم صاحب یو ټوټه وه. راځم وروستی پایلې ته. تقریبا په دې پروژه کې لکه مخکې مې څه وویلې بنسټ د دې سبا د دې سجې خیر البیان باندې ایښودل سوی ده. د بایزید روښان پیروانو دې ته دا نه ده تعقیب کړی، خو د بایزید د اخوند درویزه او د ده پیروانو دا سبک ډېر ښه پاللی 2-3 پیړۍ دوام ورکړی ده. بله خبره دا ثابته شو چې زمونږ دغه مسجع لیکنه چې زمونږ د نثر په تاریخ کې یو مسلسل جریان ده، کومه کسانو چې په دې سبک ایجادیات کړي هغه زیاتره پوهانو، خاصتا دیني علماو. دوی په پښتو او په پښتو سربیره هم په عربي پول، هم په فارسی او هم په هندي له همغو اثارو نه یو څه ژباړې کړي دي او هم خپل تالیفات په همدې مسجعاتو لیکلي دي. د مسجع نثرونو یا د اثارو محتوا څه شی ده؟ زیاتره هماغه دینی مسایل دي، شرعي دي، فقهي دي او حتی تعلیمي مسایل د دې هغه محتوا تشکیلوي. عرفاني افکار دي پکې، قصص او حکایات دي، د پیغمبرانو او اسلامي مشاهیرو اړوند کیسې دي، د رسول الله سیرت ده، حتی بیا ځینو نورو اجتماعي مسایلو باندې هم هڅه ده، طب ده، حکمت ده، انساني حقوق دي او همدغسې نور. ښه د دې ټولو ښېګڼو سره سره زمونږ مسجع نګاري لږ څه ستونزې هم لري. یو خو پکې دا ده چې هلته تکرار شته. یو اثر کې یو خبره شوې هغه بل اثر کې هم راغلی، یعنی تکرار یې هغه پاینټ ده چې کمزوری برخه ده. بل دا ده چې کوم اثر چې موږ هلته مسجع نثر باندې لیکل سوی کله یې هلته هغه د ماخذ لیکنې سره دې څه اوس خو ماخذونه خپل هغه سټنډر هغه معیاري حالت لري، په همغه وخت کې همدا هم کو، خو ولې ماخذونه پکې عیبجن ښودل سوي دي. مثلا یو جي کې د یو کس نوم ښودل سوی، د کتاب نوم نه ده ښودل سوی، د کتاب نوم ښودل سوی ده، دا بیا هغه د کس نوم نه ده ښودل. دغه یو ډول سړی په دې راتلونکو تحقیقاتو کې لږ سړی هغه کوي چې دا کشکې هغه مکمل راغلی وای. بله خبره دا ده چې هغه خو معلومه سو چې مسجع نثر هغه د سجع رعایت پکې سوی، ډېر داسې اوږدوالی او لنډوالی پکې پایم کې نه ده نیول سوی. ځینو ډېرې اوږدې کړي د خپلې سجع یا د خپلې قرینې ځینې بیا لنډې کړي دي. ښه په زیاترو مسجع نثرونو کې د تالیف ذوف لیدل کېږي، دغه بل کمزوری ده. مثلا مبتدا او خبر، مضاف و مضاف الیه، صفت و موصوف دا وړاندې وروسته راغلي دي چې دا کله موږ تاسې اوس وخت کې وایو یو څه هغه رواني او هغه تسلسل له منځه ځي. ښه خبره خو دا په پښتو مسجعاتو کې دغه وخت ځینې اصطلاحات، ځینې لغتونه او جوړښتونه شته چې ځینې حتی اوس متروک دي. که آخري خبره وکم چې د موږ مسجع نګاري د ادبي او هنري ارزښتونه که کم هم دي یا خو خبره دا ده چې خلاص ما آخري خبره ده د جوړښت له پلوه کمزوري لري، خو په ټوله کې پښتني فرهنګ بډای کړی ده او له برکته زمونږ علمي ادبي پانګه ورسره ډیره بډای سوې ده. آخري څو وړاندیزونو ته راځم. د دې پروژې په ترڅ کې زه له داسې قلمي آثارو سره مخامخ شوم چې متاسفانه زمونږ په فرهنګي مسایلو کې یا په فرهنګي حوزه کې ډېر ورته پام نه کېږي. هیله مې دا ده چې خاصتا دا خبره موږ ته خپله ته راجع کېږي د پښتو انسټیټیوټ ته، د متن پوهنې څانګې ته، چې موږ قلمي نسخو باندې
کار شروع کو او هلته یو بډایه زیرمه لرو متاسفانه د 2-3 پیړیو آثار دي او هغه موږ نه همداسې شته ده. دوست صاحب ته د خدای خیر ورکړي، د یوازې د اکاډمي دغه زیرمه موږ ته کړې ده. پېښور کې تر لندن او تر جرمني او هند دا ټول مالامال دي له قلمي نسخونه. د دې نسخو پلټل پکار دي. کوم لیکدود باندې څه دا آثار لیکل سوي دا لیکدود څېړل غواړي. خاصتا زه له ډېرو شیانو سره داسې مخامخ سوم، خدای دې رفیع صاحب جوړ لري. که هغه نه وای زه به د ما به دغه آثار یو څه ټکنی وو، ځکه داسې کلمو داسې هغو سره به زه مخامخ کېدم چې د سره کېناستم او دا مسله به مالته حل کوله. د پیروخان ځینې آثار دي هغه عربي دي، هغه که راوژباړل سي پښتو ته، او د دوی د روحانیانو او د درویزه د پیروانو څه کوم آثار لیکل سوي هلته ځینې اصطلاحات ځینې کلمې دي چې هغه تشریح ته ضرورت لري، یو قاموس ته ضرورت ده. ښه زه نورې خبرې پای ته رسوم. هیله ده چې کوم شی چې ما تاسو ته وړاندې کړل د قناعت وړ هم ګرځولي، که څه شی پاتې هغه به بیا سوال او جواب کې سره مختوي سو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.